بسم الله الرحمن الرحیم. په ایران کې په غیر مترقبه ډول وضعیت بل لوري ته روان دی. د امریکا او اسرائیلو ګډ برید پر ایران باندې او بیا د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وژل، همدارنګه د ایران د څو نورو لوړپوړو نظامی او سیاسي چارواکو د وژل کېدو رپورټونه هم ورکول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې موږ له پاکستان سره لا هم د جګړې په جریان کې یو. عملا دا اوس هم د پاکستان جیټ او ډرون الوتکې د افغانستان دننه پر ملکی وګړو بمباري کوي او متقابلا بیا طالبان توانېدلي دي چې په بلوچستان، پښتونخوا او د پنجاب په ایالتونو کې د پوز نظامی مرکزونه د ډرون بریدونو لارې هدف وګرځوي. عین وخت کې په ځمکه باندې هم جګړه د ډیورن کرښې پر غاړه روان ده چې طالبان ادعا کوي تر سلو ډیر پاکستانی ملیشه ځواک یې وژلی دی. دا جګړه د تیر ځلو سره تفاوت یې دا دی چې وغځېدله او د منځګړیتوب لپاره په سیمه کې نور مصرفیتونه دې لامل شوي دي چې دا جګړه همداسې پسې وغځېږي او لا د حل لپاره کوم څرک نه لیدل کیږي. دا چې په ایران باندې د اسرائیل او امریکا حمله د سیمې لپاره څه وضعیت رامنځته کولی شي، څومره به دا دوام وکړي او بالاخره د دې عواقب او نتایج به څه وي، پر افغانستان څومره اغیز لري، د افغانستان جنجال به تر کومه وغځېږي، دا ټول مسایل یو بل سره تړلي دي. سلام، وخت مو بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس تانکزی ته وړاندې کوم. دوه محترم مېلمانه راسره خپرونه کې میلمه دي. له سویډن څخه سیاسي او امنیتي شنونکی ښاغلی حکمت الله حکمت او له واشنګټن څخه سیاسي شنونکی ښاغلی وحید فقیري. په خیر راغلی ستړي مشئ. فقیري صاحب له پیل پوښتنه تاسو څخه کومه، د امریکا برید پر ایران باندې دا به دوام ومومي او دا به د سیمې په نورو هیوادونو خصوصا افغانستان باندې اغیز ولري؟ مننه ستانکزی صاحب، تاسو ته، محترم حکمت ډاکټر صاحب ته او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې د ایران حالات او د ایران کې دغه تغییراتو پر ټوله منځني ختیځ باندې خپل اثر شندي. ایران په منطقه کې یو ډېر غټ هېواد دی، ډېر مهم هېواد دی، او که چیرې په ایران کې دا اوسنی رژیم نسکوره سي او پر ځای یو نوی حکومت راسي چې هغه به هم ښایي د پهلوي د شهزاده پهلوي په مشري وي، نو بیا نو په منطقه کې او په ایران کې، خصوصا په ایران کې به یو ډېر مهم تاریخي بدلون وي. دا تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې په ایران کې ملایان حاکم وه، اخوندان حاکم وه، او داسې ښکاري چې اوس د اخوندانو یا اخري شپې دي او یا هم د داسې حالت سره مخامخ دي چې په دې 50 کالو کې دوی نه ورسره مخامخ سوي. نو حالات تر اوسه پورې مبهم دي، یعنې سړی نه پوهېږي چې په ایران کې به څه تغییر راسي. آیا یعنې د ایران په غبرګون ایران به کې څومره جدي وي او متقابلا به امریکا تر کله پورې بریدونو ته دوام ورکړي؟ آیا دا ځل به یې بریدونه مقطعي وي او یا به تر تغییره پورې دوام ورکړي؟ تاسو پوهېږئ چې ټرمپ په خپلو خبرو کې دا ویلي دي چې موږ په ایران کې د رژیم بدلون غواړو، موږ غواړو چې دا رژیم بدل سي. نو که چیرې ښاغلی ټرمپ دا خپله خبره عملي کړي او واقعا هم د رژیم په بدلولو باندې دا شی منتج سي، نو بیا پوهېږو چې دا شی باید وغځول سي تر څو پورې چې په ایران کې یو نوی بدلون راسي. ایران، زما خپله عقیده دا ده چې ایران د درو احتمالونو سره مخامخ دی. یو داسې احتمال دی چې هغه د ونزویلا غوندې، ونزویلا غوندې معنا په ایران کې هغه د خامنه‌ای ووژل سو، یو نوی مشر عارفي په نامه هغه نومول سوی دی، او آیا هغه به د امریکې سره یو داسې سازش وکړي چې دا مسله به ختمه سي لکه په ونزویلا چې وسوله. یوازې مدور ولاړ یوازې هغه رژیم پر خپل ځای پاته دی، هغه ټوله دستګاه چې د رژیم هغه پر خپل ځای پاته ده او یوازې مدور د منځه ولاړ. آیا دغسې یو پروګرام دی ایران ته؟ او که به په ایران کې یو نوی حکومت راسي، دا حکومت به چپه کېږي، ړنګېږي به، اخوندان به د منځه څخه ځي، پهلوي به راځي او پهلوي به حکومت کوي. دا بل دی. او دریم اړخ یې دا دی چې په رژیم کې تر دغه لا سختره، افراطي تره، تر دغه لا افراطي ډله
قدرت په لاس کې ونیسي. یعنې دغه درې احتمال زما په نظر اوس دقیقاً موجود اوس دي. د همدغه قضیې ته په کتو که په دې بنیاد تحلیلوو بیا د امریکا او طالبانو اړیکې هم کولی شو چې د دې قضیې پر بنسټ یې وارزوو. ځکه دلته د باګرام بحث دلته ځینې وایي چې حتی پاکستان چې دا څه کوي دا د امریکا په اشاره کوي، ځینې وایي چې امریکا اصلا د مسایلو سره اوس دغه مهال علاقه نه لري. په هر حال د امریکا که احیانا په ایران کې د خپل خوښې حالت رامنځته کوي، د طالبانو سره به یې روانې اړیکې کوم حد کې وي؟ پر طالبانو به ډېر منفي اثر ولري. زه فکر کوم که چیرې په ایران کې نوی حکومت راسي او نوی حکومت هم د شاهزاده پهلوي په مشرۍ وي، زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره د خطر زنګ دی. هغه په دې معنی چې په ایران کې هغه نوی حکومت چې د شاهزاده پهلوي په مشرۍ به وي، هغه به ونه غواړي چې یو بل ملایي حکومت په خپل څنګ کې ولري. موږ پوهېږو چې په ټوله اسلامي نړۍ کې دغه دوه ملکونه په ملایانو په سر کې دي، یو ایران کې دی او یو افغانستان کې. په نورو ځایونو کې ملایانو حکومت نه دی کړی او په حکومت په راس کې نه دي، مګر دغه دوه ځایه ولې دي. ویل که کېږي چیرې چې که د واقعا امریکا له زاویې ګورو، امریکا د طالبانو سره د دوحې له تړون راهیسې خصوصا څرګندې او یا پټې ښې اړیکې پالي او یا هم د اړیکې د ځینو خاصو مواردو پر بنسټ باندې د همکارۍ تر حده مخکې تللي دي. نو د ایران سره د امریکې چلند او د افغانستان سره شاید متفاوت وي. یعنې مطلب دا چې رضا پهلوي هلته راځي ایران ته دا بېله خبر، ولې امریکا به د طالبانو پر وړاندې د خپل ارادې او نیت کې کوم تغییرات راولي؟ دلته یو څه خلک فکر کوي چې طالبانو ایران اړیکې متفاوتې دي. زه فکر کوم چې د امریکا او طالبانو روابط یو څه توپیر لري. طالبان فعلا په منطقه کې په افغانستان کې د امریکې په چوکیدارانو بدل شوي دي. CIA کومک ورسره کوي، امریکا ترې خوشحاله ده، پیسې ورلیږي، نغدي ډالر، دغسې نغد ډالر چې امریکا او طالبانو ته ورکوي و هیچ چاته نه ورکوي. تفاوت شته، یعنې په دې کې شک نشته. مګر که چیرې په ایران کې نوی حکومت د شاهزاده پهلوي په مشرۍ راسي، د هغه لومړیتوبونه بدل دي. هغه به کوشش وکړي چې د طالبانو د مخالفینو سره خپل روابط ښه کړي. د طالبانو سره هغه روابط چې اخوندانو درلوده هغه ونه لري. د چابهار په برخه کې ځینې محدودیتونه راولي. یعنې د هغوی لومړیتوبونه د امریکې سره متفاوت کیږي. که څه هم د امریکې پر خلاف به عمل ونه کړي، مګر په سیمه کې به داسې حکومت ونه غواړي چې د دوی په څنګ کې وي، هغه او ملایان په سر کې په راس کې وي. او زه فکر کوم چې د یو بل الټرنیټیو، د یو بل بدیل د جوړولو په لټه کې به سي. او اوس چې د طالبان د پاکستان سره هم په لانجه اوښتي دي، تر هغه پورې، تر ځایه پورې چې د ظاهري معلومي ظاهرا خو داسې معلومیږي چې دوی یو څه مشکلات سره لري. نو زما په خپل عقیده دا ده چې دا به وکتل سي چې په ایران کې څه رقم رژیم راځي، او بیا که چیرې سړی په دې متیقن سي، بیا کېدلی سي چې تحلیل دقیقاً ښه رنګ بیا هم تاسو واخلي. راګرځو ښاغلی فقیري، ډېره مننه. حکمت صاحب، موږ له پاکستان سره جنجال درلوده او له بده مرغه دا جنجال وغځېده او د پاکستان د نیت پر اساس وغځېده. پاکستان په دوامداره ډول باندې ملکی خلک هدف ګرځېده. اوس هم موږ ریپورټونه لرو چې متاسفانه 99 سلنه چې دوی کوم بریدونه کوي یوازې ملکي وګړي او په هغې کې اکثره ماشومان او میرمنې هدف ګرځول کیږي. او متقابلا چې کله دوی بریدونه کوي هیڅ نوع راپور د ملکی تلفاتو اخواته نه لرو، یو مخې نظامی هدف ګرځول شوي دي. دا زموږ ریپورټونه دي چې ترلاسه کړي مو دي. ولې بحث دا دی چې توقع کېده شاید امریکایان یا نور هیوادونه د سیمې خصوصا د خلیج او عربي هیوادونه یو نسبي مداخله وکړي او دا قصه ودرېږي. ولې اوس چې د ایران جنجال رامنځته شو، فکر کېږي چې دا زموږ او د پاکستان قسم پسې غځېږي. د موږ او د پاکستان ترمنځ روان کړکېچ انجام به څه وي؟ څومره به دوام وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو ستانه ځای تاسو ته، ډېر درانه فقیري صاحب ته، تاسو لیدونکو اوریدونکو ته. ما په خپل باور باندې چې د افغانستان د کړکېچ او د ایران د کړکېچ ترمنځ یو سیاسي منطق موجود دی. هغه په دې معنی چې نړیوال نظم کوم چې چینایان او روسانو ورته به اشاره کوله چې نوي حالت ته ځي، څو قطبي نړۍ جوړیږي. امریکا په زغرده باندې د دغه نوي نظم په مقابل کې ودرېدله. ترامپ په دوه جبهو کې عملاً د دې په وړاندې کار شروع کړی. په مالی لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې چین وننګول، روسیه یې ضعیفه کړله، تر اوسه پورې لا د اوکراین ملاتړ کوي.
په امنیتي لحاظ باندې دغه حکومتونه چې هغه د امریکا په وړاندې باندې چیلنج ولو هغه یې تهدید کړل، خصوصا اوس د ترامپ په ستراتیژي کې هغه هیوادونه لومړیتوب لري کوم چې د طبيعي انرژي ګرمي یا ډېر لوی ذخیره لري. وینزویلا یې ختم کړل، ایران اوس تر کار لاندې دی. پاکستان په حقیقت کې څه چې په افغانستان کې کوي د امریکایانو سره په کوردینه باندې کوي. امریکایان په حقیقت کې په دغه سیمه کې په کړکېچ رامنځته کولو کې خپل ګټه ویني، ځکه چې د دوی د شل کلن ناکامه ماموریت د حد اقل نسبی مثبت ارزونې لپاره باید دا پوینټ سیمې ته نړۍ ته ورکړي چې زموږ په موجودیت کې داسې څه نه کېدله لکه نن چې د افغانستان او د طالبانو ترمنځ کیږي. ولې یو خبره ستانګزی صاحب چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې د ځینې سیاسي لویو جګړیزو او ستراتیژیکو اقداماتو نتایج معکوس وي. د 12 ورځنۍ جګړې په وخت کې د امریکا او اسرایل اهداف په حقیقت کې په سیاسي ستراتیژیک لحاظ باندې ناکام شول. د رژیم تغییر منځته رانغلی، ایرانیان په حقیقت کې نورم سره متحد شول. پرون چې کوم عملیات چې د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف د امنیت په شورا کې دا خبره وسوله، د امریکایانو او د اسرایل له لوري څخه ایرانیان بیرته یوالي ته او د دوی په وړاندې باندې نفرت ته راوبلل. منفي هغه ایرانیان چې په غرب کې اوسېږي، غربي ژوند لري او د غربي استخباراتو فعالین به پکښې هر څوک چې وي. ځکه نو هم د امریکا لپاره دا ستونزمنه خبره ده چې ایران افغانستان په دغه شکل باندې د ځان تابع وګرځي او هلته خپل لاسپوڅي حکومتونه رامنځته کړي. تر ځایه پورې چې معلومیږي د ایران بخت په حقیقت کې د چین او د روس بخت دی. که چیرې چین او روس ایران د لاسه ورکړي، دوی به په نړیواله او په سیمه کې بل داسې متحد او د باور مرجع ونه لري چې پر دوی باندې د دوی پر سیاست باندې د دوی په ملګرتیا باندې باور وکوي. امریکایان د جدي ستونزو سره مخامخ دي. د امریکا کوم مهمات د کښتیو او په هډو کې چې کوم څه شته، ستانګزی صاحب په پوځي لحاظ باندې تحلیل موجود دی چې دوی د 12 ورځې مسلسل جګړې او یا د یوې میاشتې وقفه‌ای جګړې اکمالات لري. تر دې وروسته نه امریکایان راکټونه لري، نه بمونه لري، نه الوتکې. دا اوس د امریکایانو د الوتکو تیل په حقیقت کې د هغو عربي هیوادونو له خوا څخه اکمالیږي کوم چې د امریکایانو اډې پکښې کېسته دي. ایران یو ځل بیا دا ثابته کړله چې که د دوی په مشرتابه کې دغسې یو څوک چې په رښتینې توګه باندې تجربتکاره سړی و د محبوبیت څخه د اخوندانو په منځ کې برخمن و لکه خمیني هغه نه وي، بیا هم دوی د امریکا 22 اډې تهدیدوي. اسرائیل پر راکټونو باندې ولي لومړنی هیواد په نړۍ کې چې د 2 اتومي قدرتونو څخه د نړۍ د لومړي زبرځواک امریکا سره او د اسرائیل د پوځ سره په جګړه باندې اخته دی او دا جګړه تر ډیره پورې د ځان په ګټه باندې تمامه کړې ده. ولې دا قوتونه تفاوت لري؟ امریکا قوي اقتصاد دی، ایران ضعیف اقتصاد دی. دغه په تناسب باندې ایرانیان په حقیقت کې په سیمه کې داسې متحدین نه لري د هغه ډلو پرته چې د دوی په پلوي باندې جنگیږي. ولې امریکایان ډیر لاسپوڅي ګوډاګي رژیمونه لري په عربي نړۍ کې چې دا اوس هم د ایرانیانو د راکټونو په وړاندې باندې د لومړي خط کارونکي قوتونه عربي هیوادونه دي، د اردن څخه نیولې بیا تر کویټ تر اماراتو تر بحرین پورې. بنا اندا جګړه په حقیقت کې د چین روس د ماتې لپاره د امریکا هغه پالیسي ده چې ترامپ غواړي 2 هدف ترلاسه کړي. لومړی دا چې د نړۍ اقتصادي کنټرول په خپل لاس کې واخلي، دوهم دا چې په منځنیو او پراتلونکو جمهوریت ټاکنو کې د جمهوریت پالو ګوند بیا بریا ترلاسه کړي چې ګویا امریکا دومره ستر اهداف وویشتله او دا د جمهوریت خواهانو یا د ترامپ لوی لاسته راوړنې دي چې امریکایان یعنی فکر کوي چې د لوی بدلون فرصت نشته؟ زما په خپل باور باندې چې ایران د فقری صاحب د تحلیلونو سره په ډیر موارد کې همغږی، ولې 2 فرصت لري. یا به ایران په پټه معامله کې چې اوس د امریکایانو سره په جریان کې ده، کېدای شي چې د خامنه‌ای وژل د دغه پټه معاملې هغه موافقه وي چې ایرانیانو کړې ده. دوهم دا چې ایران ټولنه باید کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. دغه سي
افراد و اشخاص لکه پهلوي نور دا په ایرانیانو کې ځای نه لري. نیمه پیړۍ ایرانیان د بل فکر په نامه باندې سوي دي. د امریکایانو هغه وحشت چې 102 انجونې په یو مکتب کې وویشتلې د اسرائیل او د امریکا په راکټونو کې، دا د ایرانیانو د نفرت کېږي. همداسې لکه موږ چې په 20 کال کې ونسو کولای چې خپل د وطن خلک پر ځان راټول کو، د جمهوریت ډېر ارزښتونه چې موږ په هغه کې په حقیقت کې ځان لیدلی هغه مو د لاسه ورکړل. ایرانیان هم دغه یو تغییر ته اوس حاضر نه دي، بلې فشار به باندې راسي. د ایران ټولنه به یا بحران ته، کورنۍ جګړې ته ځي، او یا به امریکایانو اسرائیل یو سازش مني چې په هغه کې به حقیقت کې دواړه لوري ځانونه بریالي وګڼي. کېدای شي چې د 12 ورځې جګړې سناریو بیا تکرار شي. ترامپ په دې باندې قناعت وکوي چې خامنه‌ای او ځینې مشران یې ووژله، ایران دې ته حاضر شي چې دا وکوي، بندیزونه به لرې کړي، ایران به پر ځای باندې پاتې، دغه رژیم کې به اصلاحات راځي. اصلاحات کاملا د فقري صاحب خبره پر ځای سیمه کې نورې ګټې پسې راغللې ځکه چې ایران بیرته خلیج هیوادونه مهدف وګرځول. دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ جنجال پر خپل ځای پاتې شو، وغځېده او د تمې خلاف وغځېده. که څه هم افغان لوری ادعا کوي چې موږ یوازې له غچ اخیستلو وروسته په دفاعي عکس العملي حالت ته راغلي یو. که دوی برید کوي موږ برید کوو، که یې نه کوي موږ برید ته ادامه نه ورکوو. ولې دا پاکستان دی چې بار بار د هغوی په ادعا باندې تیاري رالیږي او بمبارونه کوي په ملکي خلکو باندې. زموږ د قضیې سرنوشت به څه وي؟ ځکه هلته امریکا هم بوخته شوله، د سیمې هیوادونه هم تقریبا بوخت دي او محتاط دي. د افغانستان او پاکستان دغه کړکېچ سرنوشت به څه وي؟ ستانکزی صاحب، پاکستان په قهر ځکه دی د پاکستان سټیبلیشمنت چې دوی د نیمې پیړۍ هغه مستقیمه پانګه اچونه چې پر افغانانو باندې یې کړې وله، یا یې پر تنظیمونو باندې وکوله، بیا یې د طالبانو پر تحریک باندې وکوله، هغه یې د لاسه ورکړله. نن که تاسو د افغانستان په منځ کې ورسئ، د افغانانو غوڅ اکثریت د پاکستان د سیاستونو څخه نفرت لري. ولې هغه څه چې په وروستیو عملیاتو کې پاکستان ترلاسه کړل هغه دا ول چې پاکستان جګړه عملا د افغان خاورې څخه د پاکستان او د محکوم وطن پښتونستان او بلوچ ته انتقال کړل. دا اوس په لسګونو ادرسونه موجود دي چې د پاکستان د پوځ سره په داخل د پښتونخوا، بلوچستان، حتی په کراچي او په لاهور کې په جګړه اخته دي. بنان پاکستان دا جګړه په حقیقت کې بایللې ده، منفي دې څخه چې هغه افغانان چې تر پرونده پورې د طالبانو د تحریک سره په قطعي توګه په مخالفت باندې واقع ولو، د هیواد په دفاع کې د هغوی کړنې وستایلې. بناء پاکستان نه یوازې دا جګړه په ذهنیتونو کې بلکې په عمل کې بایللې ده. د الوتکو الوزول، لکه تاسو چې وویل، د ملکي اهدافو ویشتل، د ماشومانو شهیدان کول، دا هغه څه دي چې پایله کېدای شي د پاکستان لپاره ډیره قیمتي وي، حتی د پاکستان د تجزیوي. ولې هغه څه چې افغانانو ته پکار دی هغه دا دی چې موږ نه باید د نورو په فشار باندې هغه سیاسي تغییرات ومنو کوم چې زموږ ملت یې غواړي، کوم چې زموږ تاریخي دستور او عنعنه یې غواړي، کوم چې زموږ خپل اصل یې په تیر کې او په نن کې او د راتلونکي دپاره غواړي. پر اسلامي امارت باندې دا فرض ده چې د خپل د خلکو خبره واوري، ملت یووالي ته بوزي. همدغه ملت چې دوی ته پرون مالیه ورکوله نن په سر او په ټټر ورته حاضر دي چې د پنجاب د پوځ په مقابل کې ورسره وجنګېږي، د دوی ملاتړ وکوي. پر دوی باندې حق دی چې ځینې ملي ارزښتونه چې دوی زموږ څخه اخیستي دي هغه را سره ومني، هغه ته کښیني. که لویه جرګه ده، که اساسي قانون دی، که ملي بیرغ دی، او که پارلمان دی، او یا د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو خبره ده. کاملا پر ځای خبره ده چې په ټولنه کې د یو قشر سیاسي انحصار نتیجه نه ده ورکړې. د خلق دیموکراتیک ګوند څخه چې په رښتینې توګه باندې یو قوي د روشنفکرانو سازمان انحصار یې وکولی، نتیجه یې ورنه کړله، تنظیمونو ورنه کړله. تیر ځل طالبانو حکومت دا ونه کولی، په جمهوریت کې د فساد او د خارج څخه د ښاغلو د ورتګ انحصار نتیجه ورنه کړله، دا هم نتیجه نه ورکوي. که دغې برخې ته په افغانستان کې توجه وشي، کېدای شي چې پاکستان په دې باندې پوه شي چې د دوی د رژیم چنج پروژه خریدار نه لري. چینایان خریداران نه دي، اروپایان نه دي، امریکایان نه دي. بنان دوی باید خپل سیاست کې بیا تغییر راولي، د افغانستان سره په نوو اړیکو باندې. پوښتنه بیا به فقیري صاحب ته ورشو. څومره کسام جګړه د وړاندویلې وړ نه وي او هېڅ نشي کېدلی چې قطعي ووایو چې څومره به دوام کوي، ولې شرایطو او امکاناتو د پاکستان ارادې ته په کتو او دې خوا ته غبرګون چې ورته وښودل شو، څومره به دا قصه دوام وکړي او په مداخله به حل شي یا دواړه لوري به خپله حل ته ورسیږي؟ پاکستان په دوه جبهو باندې اخته دی. یو د افغانستان سره دغه نامشروع جګړه ده چې تجاوز کوي. دا جګړه پاکستان ختموي. اوس هم وار غوښتنه شوې ده چې دا جګړه وشي، کېدای شي افغان لوري هم موافقه وکړي. ولې هغه څه چې د پاکستان رښتینې ستونزه ده
د پاکستان د ولسونو سره د پاکستان د سټیبلیشمنت کېدای شي چې قوي شي، نور هم دوام وکوي. کوم څه چې پاکستان یې په حقیقت کې اوس دعوه کوي، پاکستان پر موږ باندې دا ادعا کوي چې ګویا موږ یا افغانان یا د طالبانو تحریک یا اسلامي امارت د ټي ټي پی ملاتړ کوي. ستانکزی صاحب زه ورته د دغه وطن خلک یو، ما په کلونو هلته ژوند وکړ، په سرحدي ولایاتو کې وګرځېدلم. د ټي ټي پی ستونزه د پاکستان د استعمار څخه ورپاته میراث هغه برخه ده چې پاکستانیان خپل حل کولای شي. د بلوڅو د ازغښتونکو مبارزه هغه میراث دی چې انګریزانو پنجاب ته په میراث ورپرېښی دي، پاکستان باید خپل حل کړي. د حل لاره دا ده چې د دغه ولسونو سره ناسته د دوی حق او د دوی هغه غوښتنې چې مشروع دي منل دي. دا جبهه به کېدای شي د پاکستان سره ژر نتیجې ته ونه رسیږي، دوام به وکوي، مګر تر څو چې سټیبلیشمنت مجبور شي ډېره مننه چې د خپلو خلکو دا خبره ومني. ډېره مننه. بیا هم تاسو سره ګرځو. فقیري صاحب، دوه تحلیلونه زه اورم. یو، پاکستان دا چاره د امریکا په اشاره کړې ده او غواړي چې بالاخره د یو لوی پلان په برخه کې خپل رول ادا کړي او د دې له کبله دوی بې دلیله راغله، بمبارۍ وکړلې، بیا دوام ورکړ او علاقه لري کله کله چې دوام ورکړي سربیره پر دې چې دوی بیرته ضربات لیدلي دي، ولې تیاری راپورته شي ملکي خلک وژني، ولې غواړي چې دا اور بل وساتي. یو تحلیل، امریکا په اشاره دا کار کیږي او یو پلان موجود دی. دویم تحلیل دا دی چې نه، پاکستان بالکل د امریکا یا د بل چا په اشاره دا کار کړی، ولې پاکستان راکاږل شوی دی یو جنجال ته او هغسې چې ایران ته پلان و، باوجود چې دا به ذهنا منل سخت وي چې داسې وګڼو چې پاکستان ته به عین پلان، ځکه پاکستان خو د هر چا دپاره د هر چا غوښتنې ته لبیک وایي، امریکا ته ورمنډې وهي، اسرائیل ته ورمنډې وهي، هر چا ته. ولې وایي چې د پاکستان دپاره هم داسې یو پلان موجود دی تر ایران تر قصې تر ختمېدو وروسته، نو ځکه یې دوی راواخیستل او طالبانو سره په جنجال واړول، د دوی د تضعیف او یا دوی د پرستیج د تضعیف کوشش وشو. کیدای شي یو له دغه دواړه احتمالو واوسي. ستاسو تحلیل اورو. ستانکزی صاحب، یعنې عموما خلک داسې کوشش کوي چې د داخلي شرایطو ته چندان موږ توجه نه کوو چې په پاکستان کې حالت څه دی او ولې پاکستان و دغو بدماشیو ته مخه کړې ده، ولې پر افغانستان باندې و دغه تجاوزونو ته مخه کړې ده. زما خپل عقیده دا ده چې د پاکستان دغه تجاوزونه باید موږ د پاکستان په داخلي مشکلاتو کې وګورو. هغه دغه چې پاکستان د پښتنو سره مشکل لري، پاکستان د بلوچستانو سره په لوی آفت اوښتی دی، او پاکستان حتی د خپلو احزابو سره، حتی د عمران خان سره هم مشکل لري. دا یو. بل، پاکستان په اقتصادي مشکلاتو کې هم راګیر دی او دا هم یو بل عامل دی چې پاکستان یې و دغسې ماجراجویي ته کش کړی دی. دریم، هغه امنیتي خبره ده چې واقعا هم امنیت خراب شوی دی او پاکستان غواړي چې د خپلو بېکفایتیو پړه پر یو چا واچوي. په اوس مهال کې د دغو بېکفایتیو د پړې دپاره مطلوب سړی، مطلوب هیواد هغه افغانستان دی. پاکستان په دې پوهېږي چې افغانستان منزوي دی، په دنیا کې منزوي دی، طالبان په دنیا کې منفوره دي، خلک کرکه ترې لري او لہذا د پاکستان دپاره دا یو ښه فرصت دی چې د خپلو مشکلاتو پړه باندې واچوي، افغانستان نور هم منزوي کړي او خپل ځان ته یې محتاجه کړي. او زه فکر کوم چې په دې برخه کې طالبانو د پاکستان سره عمدي یا غیر عمدي کومک کړی دی، چې د پاکستان و دغه تیشې ته لاس یې ورکړی دی، د پاکستان دغه تولیدات یې راکړې ده او افغانستان یې و دغسې یوې انزوا ته بیولی دی. نو زه خپله یعنې دا چې آیا دا د امریکې په اشاره خو په دې خاطر که څه هم یعنې دا به ووایو چې د پاکستان او امریکې روابط بهتره سوي دي. د ټرمپ د راتګ سره سم دغه په دې دوره کې، البته په تېره دوره کې د پاکستان او د ټرمپ روابط ډېر خراب و. موږ تاسو په یاد دي چې پاکستان ته په ډېرو بدو الفاظو یادونه کوله، پاکستان یې هېر کړی و. مګر په اوس کې د دغه راتګ سره سم، د دوهمې دورې د راتګ سره سم، د پاکستان سره د امریکې روابط ښه سوي دي. پاکستان په واشنګټن کې ډېره غټه لابي استخدام کړې ده
موږ تاسو په دې هم خبر یو چې د پاکستان مشران نواز شریف او خپل منیر څو ځله سپینې ماڼۍ ته راغلي دي او ټرمپ همیشه د دوی په باب ښې خبرې کوي او حتی ټرمپ ته پاکستان دا وړاندیز هم کړی و په خپله په سپینې ماڼۍ کې چې راسئ په پاکستان کې سرمایه ګزاري وکړي زموږ په هغه نادرو موادو کې چې ټرمپ ډېر ضرورت ورته لري امریکا ضرورت ورته لري په هغه کې سرمایه ګزاري وکړي موږ به تاته د پنسي هغه بندر درکو په هغه کې سرمایه ګزاري وکړي یعنی د پاکستان خپل لار ورته خلاص کړي چې تاسو راسئ دلته هغه شی چې تاسو غواړئ هغه دلته موجود دي او هغه تاسو ترلاسه کړئ یعنی مګر چې آیا دغه حملې د امریکا په اشاره دي زه په خپله په دې کې شک لرم ځکه امریکا د طالبانو سره لکه ما چې نو هغه به څه وي چې د پاکستان له لوري دا جګړه بالاخره ودرول شي هغه عامل چې دغه جګړه پای ته رسوي شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه به څه وي هغه تر څو پورې چې پاکستان د خپلو مشکلاتو غم ونه خوري زه فکر نه کوم چې دا جګړه دې ختمه سي تاسو پوهېږئ چې دغه 4.5 کاله چې طالبان راغلي دي او حتی تر هغه مخکې هم پاکستانیانو پر افغانستان باندې بار حملې کړي دي په څو 7 میاشتو کې 8 میاشتو کې دا کې حتما یو حمله کیږي بندرونه وتړل سي حملې وسي بیا پس له یو څو عمر څخه بیرته بندرونه خلاص بیا کاروبار شروع سي بیا پس له یو څو میاشتو څخه بیا دا کار وسي زما او دا فریکونسي اوس نږدې سوې ده ډېره سوې ده په دې معنا چې اوس په څو میاشتو کې په لنډو ګڼ سره بیا دا کار کیږي او زما خپل عقیده دا ده چې دا به دغسې دوام ولري د دې ختمېدل زما په نظر ناممکن دي مګر دا چې افغانستان ځان د دغه انزوا سره وباسي افغانستان ځان په افغانستان کې لکه هغه چې ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړله یو مشروع حکومت پیدا کړي یو اساسي قانون پیدا کړي د یو پراخ بنسټه مشروع دیموکرات حکومت د جوړولو په لاره کې قدمونه واخلي بالکل او د دغه په دې زه پوښتنه هم کوم چې باید وکړي ولې زه پوښتم چې دغه روانه جګړه به دغسې روانه وي د څو بیا هم وایم یعنې په څو میاشتو کې دغه روانه جګړه زه فکر کوم چې ختمیږي پس له یو څو ورځو به بیا ختمه سي لکه نور چې ختمه سوې مګر یو څو میاشتې وروسته به بیا شروع سي یو څو میاشتې وروسته به بیا حمله وسي بیا به دغه شی تکرار سي صرف ځکه په پاکستان کې حملې نه ختمیږي په پاکستان کې د ټي ټي پي او د بي ال اي حملې نه ختمیدونکي دي دا دوام لري مګر دا چې پاکستان د خپلو خلکو سره د بلوچستانو او د پښتنو سره یو مذاکراتو ته سي بین الپاکستاني مذاکرات وکړي لویه جرګه راوغواړي او دغه مشکل د خبرو د لارې حل کړي ځکه زما خپله عقیده دا ده چې د پاکستان مشکل نظامي حل نه لري د پاکستان مشکل یو سیاسي حل باید ورته پیدا سي هغه ته تر اوسه پورې پاکستانیان نه دي قانع سوي غاړه نه ده ورته ایښې تر اوسه پورې غواړي چې هغه د نظامي لارې څخه خپل نظامي حل وازمایي او زه فکر کوم چې هغه ناکامه لاره ده او پاکستان هسې کولی چې دا شی ترسره کړي بله حتما تاسو راګرځو فقیري صاحب حکمت صاحب که پاکستان لکه څنګه چې فقیري صاحب اشاره وکړه او دغسې تقریبا تجربې هم ثابته کړې ده په تېرو څو کلونو کې چې پاکستان به نن غلی شي ځکه غبرګون یې ولیده یا به یو څو ورځې وروسته غلی شي ولې بیا به داسې یو کار څو میاشتې وروسته وشي ځکه په پاکستان کې دننه د حالت نه کنټرولېدونکی ده او دا چې څومره پاکستان د بحران سره مخ کېږي ممکن د خپلو ناکامیو د پټول دپاره یا د ذهنونو د انحراف دپاره دغسې بریدونه باندې لاس پورې کړي اوس موږ خو دا برید کې راغی ولس هم ټول د موجوده دفاعي ځواکونو تر شا ودرېده او د دغه مسلې ننګه یې وکړله ولې بحث دا دی چې موږ د دوامداره دغسې بریدونو د مخنیوي دپاره یو څه کورنۍ دندې لرو چې باید وکړو هغه څه دي دوی برخې ډېرې مهمې دي ستانکزی صاحب لومړی دا چې هره جګړه په حقیقت کې د اقتصاد په زور کېږي لوجستیک غواړي کوم څه چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دوامداره جګړې او یا د یوې پراخې جبههي جګړې که هغه په هوایي و ننني تخنیک وي او که ځمکنی وي د دې لپاره هغه شرایط نه لري چې باید ولري تر ټولو لوی مثبت نقطه چې افغانان لري هغه دا دی چې افغانان د جګړې تجربه لري با باوره با ایمانه خلک دي د متجاوزکار په وړاندې باندې یووالي ته ځي د پاکستان لپاره د افغانستان جګړه
ځکه ستونزمنه ده چې لومړی دا چې د افغانستان اوسنۍ اړیکې د پاکستان د تاریخي دشمن یعنی د پاکستان د هغه قوي ادرس سره چې دوی تل خپل دشمن ګڼي د هندستان سره دا د پاکستان لپاره ستونزې زیږوي کېدای شي چې په یو معین وخت کې افغانستان داسې ناببره څه وکوي چې پاکستان کېدای شي د هغه انتظار ونه لري د درون په واسطه باندې د پاکستان د پوځي نه تنها نظامی بلکې اقتصادي به هم یو څه وکوي د افغانانو د لوري څخه د پاکستان په دننه کې په لومړي ځل باندې هغه ادرسونه وشتل دا د پاکستان د فوجانو لپاره شوک ول چې دوی ترلاسه کړي دوی داسې فکر نه کولی تر اوسه پورې ISI سره د دې چې په زورګونو جواسیس په افغانستان کې لري دا نه د پیدا کړي چې افغانانو دغه امکانات څنګه او په څه شکل باندې ترلاسه کړي دي بل برخه دا ده چې ستانګزای صاحب پاکستان په افغانستان کې دوه جبهې بایللې دي د خپل سیاستونو په نتیجه کې چې په 50 کال کې زموږ کورنۍ چارو کې دخالت کړی دي لومړی وسیله چې دوی استفاده ځنې کوله هغه دین وو جهاد وو اسلام وو مدرسه ولا پاکستان د لاس ور کړی ده حتی د پاکستان خپل مدرسه د پاکستان د پوسټ بلشمنت په وړاندې باندې ولاړه ده د افغانانو ملاتړ کوي دوهم دا چې هغه ډلې ټپلې نیابتي چې پاکستان د 15 کالو په جریان کې پر سرمایه گذاري کړې وله او هر وخت دوی د مرکزی حکومتونو په وړاندې باندې دروله هغه سازمانونه ولو کډلې ولې کا افراد ولو کا اشخاص کچېری د دوی اتلان ولو په اصطلاح باندې هغه نور دوی د لاس ور کړی دي په افغانستان کې داسې یو سازمان چې هغه د پاکستان په ملاتړ په افغانستان کې د جګړې مسلحانه قیام یا بغاوت خبره وکي نه لري بنا ان د پاکستان لپاره په افغانستان کې د دوامدار جګړې د ساتلو لپاره داسې اقتصادي سیاسي امکانات نشته دي تر ټولو لوی ستونزه ستانه سره د پاکستان دا ده چې پاکستان متضاد نړیوال سیاست کاروي تاسو وګورئ امریکا ته دعوت ورکوي چې راسي تاسو زموږ هغه مهم عناصر چې تاسو په درد خوري دا وباسي موږ تاسو امکانات ورکو فقيري صاحب ته اشاره درلودل په ورته وخت کې 1.8 میلیارډ د چینایانو سرمایه گذاري په سیپیک کې شوې ده ولې سیپیک په ټاپه باندې ولاړه ده په دغه سیاستونو باندې پاکستان هم چین د لاس ور کړی او امریکا خو د باور په لحاظ باندې د پخوا څخه د لاس ور کړی ده ترامپ چې په حقیقت کې خپل یو پاپولیست سیاستوال دی د چاپلوسانو امیر وسګڼل کیږي کوم شورا چې د صلح په نامه باندې جوړه کړې ده په دې کې اکثریت مجبوره او چاپلوس هوادونه دي چې راځي د 1 میلیارډ اقلیت شي دي او هغه د سلو کالدارو قدرت نه لري چې دته ورته ورکړي په دغه سیاستونو باندې پاکستان کورنۍ حالت او نړیوال حالت د لاس ورکوي او د پاکستان استابلیشمنت بل اخر یا باید خپل ولس سره په جګړه کې داسې حالت تولار چې پوځي کودتا وکوي مارشاله اعلان کې کوم څه چې د پاکستان د لپاره بیا هم په ضرر ده او یا باید د گاونډیانو سره صلح وکړي د پاکستان د لپاره تر ټولو شلاره ده د ستانګزای صاحب چې صلح وکړي په ډیر نږدې راتلونکو کې دوی د افغانستان د اقتصادي فشار هغه وسیله ازمویلای شي کچېری تاپی فعال شي نو د تاپی کلیز مر سره ده که کاسا 1000 را انتقال شي د دې کلیز مر سره ده که پېښور ترمذ د ریل خط جوړ شي د دې کلیز موږ سره ده بیا به د پاکستان نه هیڅ پر موږ باندې دروازې تړي موږ په لومړي ځل باندې په دغه اوسنی حالت کې چې لرو پر دوی باندې دروازې وتړلې د دوی په میلیارډونو کالداري تاوان وکولې خلک په مقابل کې راجکسول سبا کې داسې چې افغانستان تر دغه هم مستقل اقتصادي سیاست ته ولاړ شي بیا به د پاکستان د لپاره ستونزمنه وي د اوس لپاره خو تر ځای پورې چې زه پوهیږم د پاکستان ملکی حکومت دینی ګوندونه پښتانه بلوچ ملتپاله ګوندونه د دې په هڅه کې دي چې استابلیشمنت ته قناعت ورکړي چې د افغانستان سره په جګړه کې دوی تاوان کړی دي او دا تاوان کېدای شي د پاکستان لپاره نور هم زیات شي باید صلح ته ولاړ شي وګورو چې څه کیږي ډیره مننه بیا هم تاسو د مختصر جنبندۍ لپاره راګرځو یوازې یو مختصر فرصت خالي فقيري ته چې کوم آپشنونه یا کوم فرصتونه په لاس لرو چې موجوده ننګونې او تهدیدات چې څنګه تاسو تشریح کړل له ده څخه د افغانستان د ژغورلو یا د افغانستان یا په بله معنی لږ به مشخص وایم طالبان څه چانسونه لري په دغه مقطع کې چې لا هم بحراني حالت دی ولا چانس به لري طالبانو زه فکر کوم طالبان ډېر بختور خلک دي او ډېر بخت هغه موږ چې وایي طالع بیر کړی دي طالع بیر کړی ده او هغه په دې معنی چې په افغانستان کې یو اجماع تشکیل ده د لوی قدرتونو که د امریکا ده که هند دی
که روسیه ده که چین دی په افغانستان کې ثبات غواړي او د طالبانو سره کومک کوي او د طالبانو د مخالفینو سره کومک نه کوي. دا په تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې ډېر کم داسې پیښ شوې ده چې لوی قدرتونه دي پر یو شي باندې اجماع وکړي او هغه د حاکمي ډلې سره دې کومک کوي. دا بیخي یعنې نادره خبره ده. طالبان د دغه ښه فرصت څخه متاسفانه سمه استفاده نه ده کړې. طالبان په خارجي پالیسي کې ډېر کمزوره دي، خصوصا ډېر خرافاتي دغه لري، عقاید لري او په دغه خاطر یې د دغه ښه فرصت څخه استفاده نه ده کړې. او د دوی یو منفي پالیسي دا ده چې افغانستان یې نور هم منزوي کړی دی. یعنې د دوی بدو پالیسیو افغانستان په جهان کې یو غیر متمدن وحشي داسې یو بدوي ملت معرفي کړی دی. واقعا هم سړی وشرمېږي په جهان کې چې سړی ځان افغان وګڼي یا افغان ووایي. خلک داسې یو رقم درته ګوري چې ته ولې ته خو باید بخښنه غواړم سړي ته داسې ګوري چې ته باید لکۍ ولرې. یعنې دا په دغسې یو شکل سره موږ معرفي کړي یو چې دا د افغانستان د آیندې دپاره ډېر زیات زیان لري. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان اوس هم یو طلایي چانس لري چې افغانستان سمت سوق کې د افغانستان د جهان کې ادغام کې افغانستان د جهان سره تعامل ولري او یو مشروع حکومت ولري او جهانیان بل څه هم نه غواړي. لویه خبره دا ده ستانکزی صاحب چې جهانیان له افغانانو څخه خاص شی نه غواړي. هغه څلور موارد چې دي چې د ښځو حقوق دي، یو همشموله حکومت دی، د تروریزم سره د مخدره موادو سره مجادله ده. دا ټوله د افغانستان د ملي ګټو سره اړخ لګوي او د افغانستان ملي ګټې دغه ایجابوي چې دا کارونه باید وسي. مګر متاسفانه طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. ډیره مننه کوم حکمت صاحب. فقط وروستۍ پوښتنه، د پاکستان بریدونو وښودله چې هیڅ کله هیڅ ادرس زموږ دپاره د یوې نسبي مطمئنې تکیهګاه دپاره مناسب نه ده. هغه که موږ ته منحیز ډلې یو تکیهګاه واوسي او که موږ ته منحیز یو دولت و نظام، که طالبان پر پاکستان محاسبه کړې وه او که تیر جمهوریت نظام په نور نړیوال ټولنې، ولې نهایت د کار کې موږ راځو دې ته چې موږ باید یو څه واوسو. دغه بریدونو د ایران تحولاتو، د سیمې تحولاتو او یو امرجنسي یا داسې یو غیر نارمل حالت چې لیدل کیږي په منطقه کې، څومره کولی شي افغان سیاسونو ته او بیا موجوده واکمنو ته دا الهام ورکړي چې باید نور لاړ شو د هغه اصلاح خواته چې فرصت لا ضایع نه دی؟ ستانکزی صاحب، په نړۍ کې د هر هیواد لپاره که هغه ستر دی که وړ دی خپلې ګټې مطرح دي. موږ باید د دغې فورمول څخه ګټه پورته کړو. په نړۍ کې داسې استبدادي د بدو تاریخونو درلودونکي هیوادونه دي چې د امریکا متحدین دي. سعودي عربستان او اسرائیل یوه بیلګه ده. سعودي عربستان چې نه انتخابات لري، نه جمهوریت لري، نه دیموکراسي لري، نه د ښځو حقوق تر دا پرون د پورې چې بن سلمان راغلی درلودل، مګر د امریکا متحد دی. زموږ ملایان باید په دې باندې پوه شي چې که دوی په کوردنونه کې ځینې سیاستونه لري، هم د هغه د حل لپاره باید د نړیوالې ټولنې سره ګډه ژبه پیدا کړي، قناعت ورته ورکوي. دا ځکه چې دوی د یو ملت استازولي کوي. موږ په ننني فورمول باندې په ډیرو مواردو کې که ژوند کوو، کېدای شي چې دا موږ ته ډیر تاوان وکوي. سیمه زموږ لپاره حتمي نه ده چې موږ د یو هیواد پر سیاست، اقتصاد او اړیکو باندې تکیه وکړو. دا متاسفانه بده نتیجه ورکړې ده. که د انګریزانو سره یو طرفه دوستي وله، آشنایي وله، که د شوروي سره وله، او که د جمهوریت په 40 کلن دوران کې پر امریکا باندې وله، دا ټوله تجربه سوي خبرې دي. هغه څه چې ډیره اړینه ده د نننیو حاکمانو لپاره هغه دا ده چې دوی باید خپلې کورنۍ دندې د افغانستان د تاریخ په هنداره کې مطالعه کړي. د میرویس نیکه د جمهوریت څخه، د احمد شاه بابا د خپلواکۍ د مبارزې څخه، د غازی امان الله خان د استقلال څخه، او بیا د افغانانو د قربانیو څخه چې دغه اوس هم ورکوي. دغه ځوانان چې د پاکستان د پوځ پر پوستو ور اوښتله، د هغوی لپاره انګیزه د دې هیواد تیر تاریخ دی، دین دی، او د دې هیواد هویت او خپلواکي ده. بنا ان چې دی دغه ځوان حاضر دی دا وکوي، ته هم د افغانانو ځینې غوښتنې شرعاً اصولاً باید ومنې، تر څو چې نړیواله ټولنه تا ته په هغه سترګه وګوري کوم چې موږ یې
غواړو حتمي نه ده. زه باور لرم چې دغسې درانه سیاستوال تحلیل کوونکي لکه فقیري صاحب دغسې درانه ژورنالیستان لکه تاسې په هیواد کې د حاکمیت د ګډون تقاضا نه لري، مګر د دې ټول ولس غوښتنه چې هغه د مور د خور حق دی، چې هغه د تعلیم حق دی. نن چې ایران د ټولې غربي نړۍ سره د اسرائیلو د صهیونیستي فوج سره جنګیږي، دا یوازې په مسجد کې د فاتحه او د دعاخانیو او د روژې د نیولو په برکت نه کیږي، بلې په دې کې الهي راز دی، مګر دا د علم او د ساینس او د تخنیک په برکت باندې کیږي. زه باور لرم چې زموږ ښاغلي په دې باندې اوس قانع شوي دي چې د عصري علومو د ښځو د ښوونځي او بالاخره د بشر د حقوقو چې د هغه هم د شرعي اصولو په چوکاټ کې وي، دا هغه څه دي چې د دوی لومړیتوبونه دي، دوی باید وکوي، بې له دې څخه چې څوک دوی ته ووایي دا د دوی وظیفه ده. دواړو قدرمن مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو په سیمه کې وروستي تحولات د ایران او اسرائیل د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې چې پر ایران یې کړي دي، د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای په ګډون د هغوی ګڼ سیاسي او نظامي مشران یې له منځه وړي دي. دا په سیمه کې د یو تحول څرکونه دي. دا چې په ایران کې په څه پېښ شي دا یوې خواته، ولې عین حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم کړکېچ وغځېده. لا هم پاکستان پر افغان ملکي وګړو باندې بمباري کوي او له دې لوري څخه پر پاکستاني نظامي اهداف باندې بریدونه روان دي. هغه څه چې احتمال لیدل کېده چې سیمه به مداخله وکړي، ول اوس په سیمه کې د نور وضعیتونو رامنځته کېدو دغه مداخله کمرنګه کړې ده او کېدای شي دغه کړکېچ هم وغځېږي. ول د مېلمنو باور دا و چې په سیمه کې واقع ننګونې او بحرانونه رامنځته شوي دي، ولې بیا هم موږ دا فرصت لرو چې من حیث د افغانانو او یو من حیث واکمنو چې هلته اوس واکمن دي ځینې فرصتونو څخه ګټه واخلو. تر ټولو لوی فرصت دا دی چې په کور دننه باندې واقعا یو ملي تفاهم د پاره او د ولس ملي او مشروع غوښتنو د منل د پاره یو اډانه یا فرصت رامنځته کړو او دا کولای شي موږ دغه بحرانونو څخه وژغوري. په نړیواله کچه باندې لا هم افغانستان ته بد تصامیم په هغه حد کې نشته چې عمل ته دننه شي، ولې که ناوخته کړو نو بیا کېدای شي چې ټول فرصتونه مو د لاسه ورکړي. تر بیا مو پاک الله عمل.